آی سی سی به تر دې وروسته په پښتو ژبه هم معلومات شریکوي. السلام علیکم ګرانو ملګرو، وخت مو بخیر، ستړي مشئ. افغان کرکټ بورډ د کرکټ نړیوالې شورا په کلنۍ ناسته کې د عزیز الله فضلي او لطف الله ستانکزي ګډون له لاسته راوړنو ډک بوري. دغه ناسته په لندن کې وشوه چې د جولای میاشتې له 15 څخه تر 13 نیټې پورې دوام وکړ او د افغانستان په استازیتوب کې د کرکټ بورډ عمومي مشر عزیز الله فضلي او دغه ادارې اجرایه مشر لطف الله ستانکزي ګډون کړی. په دې ناسته کې عزیز الله فضلي د پراختیا په کمیټې او اجرایه مشر بیا په اجرایي کمیټې کې ګډون درلود. د دواړو مسؤلینو په وینا په دې ناسته کې د افغانستان کرکټ لپاره ځینې ګټورې پریکړې هم وشوې چې په لاندې ډول دي. د کرکټ نړیوالو شورا به افغانستان ته د یادې شورا د بشپړ غړي په توګه په روان 2019 کال کې د ځانګړې شوې بودیجې سربیره 2.5 میلیون ډالر هم ورکوي چې په دې سره به د افغانستان کرکټ بورډ اداره له بودیجې کسر څخه وژغورل شي. له نړیوالې شورا سره د افغانستان شلوریز غوره لیګ APL کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په ډګر کې د اقداماتو راپور هم شریک شو چې پکې د نړیوالې شورا ټولې سپارښتنې په پام کې نیول شوي دي چې په دې سره به سږ کال د افغانستان شلوریز غوره لیګ دویم پړاو هم ترسره شي او نړیوالې شورا په دې اړوند هم د افغانستان کرکټ بورډ ستاینه وکړه. دغه راز بل دې وروسته د کرکټ په اپلیکیشن یا د اړیکو جوړولو په برخه کې د نورو ژبو سربیره د خلکو د غوره پوهاوي لپاره پر پښتو هم لیکل کیږي. یاد دې وي چې د دې وړاندې په نړیوال جام کې په هندي، بنګالي، اردو او نورو ژبو معلومات شریک کېدل چې د دې وروسته به پر پښتو هم شریک کیږي. همدارنګه د افغانستان کرکټ بورډ عمومي مشر او اجرایه مشر له لوري د کرکټ د ټولو بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو له سیالو مشرانو او اجرایه مشرانو سره لیده کاته وشول چې په طرز کې پر دوه اړخیزو همکاریو، تخنیکي مرستو او په راتلونکي کې له دوی سره د لوبو پر تنظیم خبرې وشوې. د افغانستان کرکټ بورډ عمومي مشر ښاغلی عزیز الله فضلي د نړیوالې شورا په عمومي ناسته کې د ټولو لاسته راوړنو په اړه خوښۍ څرګنده کړه او ویل دغه ناسته د افغانستان لپاره له هر اړخه ګټوره وه چې پکې د فساد پر وړاندې په جدي مبارزې د 2013 کال د غوره لیګ لاسته راوړنو او نورو ډیرو ګټورو مواردو خبرې وشوې. دغه راز د دغه ادارې اجرایه مشر ښاغلی لطف الله ستانکزي ویل دغه ناسته په ټوله کې له ډیرو لاسته راوړنو ډکه وه. د کرکټ نړیواله شورا د بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو له غړو سره مو ناستې درلودې چې د دوه اړخیزو همکاریو، د تخنیکي همکارۍ او د ملي لوبډلو په کچه د لوبو تنظیمولو بحثونه پکې مطرح شول او هیله ده چې غوره پایلې به ولري. او دغه راز د یادې نړیوالې شورا له لوري د افغانستان کرکټ بورډ ته 2.5 میلیون ډالر ورکړه یو ښه زیری و چې د کرکټ بورډ ادارې له لوري به په شفاف او روڼ ډول د کرکټ په پرمختګ کې ولګول شي. د یادولو ده چې د روان 2019 زیږدیز کال په پای کې به هم د نړیوالې شورا د یادو کمیټو د غړو ترمنځ ناستې ترسره شي. نو مینه او مننو دوستانو چې ویډیو مو سره تر پایه وکته. د لا نورو ښکلو معلوماتو لپاره همدغه چینل مو په خدمت کې دی، خامخا یې در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.